السلام علیکم دوستانو، زه یم منصف دانش او دا زما د یوټیوب چینل دی. دوستانو اکثره به تاسو کتلی وي چې تاسو کیبورډ یا خراب وي یا سره کیبورډ نه وي او تاسو د ضرورت وي چې زه څه لیکلو کوم په کوم پروګرام یا څه کې لیکلو ته ضرورت وي. هغې لپاره به موږ څنګه کولی شو چې په سکرین باندې کیبورډ راولو او هغې نه ګټه واخلو. نو دغې لپاره به سمپلي رن کمانډ اوپن کو او هغې کې به ولیکو رن کمانډ کې به ټایپ کو سمپلي به دې کې ټایپ کو مونږه او اس کې او چې دا موږ څنګه ټایپ کړو بیا به اوکې کو او بس موږ ته به دغه شانته کې یو کیبورډ راکړل شي. اوس د دې کیبورډ نه موږ مکمله ګټه اخیستی شو، د عام کیبورډ په شانته کې استعمالولی شو. نو ستاسو یقین دپاره دی که زه ټایپینګ کوم لږ شانته کې چې تاسو ته معلومه شي چې دا رښتیا هم د عام کیبورډ په شانته کې کار کوي او که نه. دلته ما ولیکو نیم او د ټیپ سره زه په دې بله سیل ته راوختم او دلته زه لیکم فادر نیم. نو وګوره دوستانو تاسو کتلی شئ چې دا د عام کیبورډ په شانته کې کار کوي. دوستانو که ویډیو خوښه شوي وي نو زما چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. والسلام.